بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل هغه کس ته ورغلی چا سره چې پاکستاني پولیسو ډیر بد چلند وکړ. دا چې عاطف مشعل هغه کس ته څه ویلې په دې ویډیو کې به یې تاسو ته روښانه کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان کې له افغان ځوان سره بد چلند کوونکي پولیس له دندو لرې شوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال وایي چې هلته د یو افغان کډوال رضی الله عامر د شکنجې او ځورونې په تور 3 تنه پولیس نیول شوي او 2 نور له دندې لرې شوي دي. رضی الله د پاکستان پولیسو ته د سپکاوي په تور نیول شوی و. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې عامر پکې د پولیسو په توقیف کې په داسې حال کې ښودل کېږي چې ګریوان یې شکېدلی او پر مخ یې د شکنجې نښې ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د عامر له کورنۍ سره یې لیدلي دي او پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې دا پیښه به پلټي.